مولوی صاحبانو په تیر درس کې مو د حدیث مبارک وضاحت ورسره د کتاب الایمان یو څه وضاحت چې کتاب چاته ویلې کېږي او ایمان چاته ویلې کېږي څه مختصر بحث مو په تیر درس کې کړی و. راځئ نننی وضاحت زموږ استاسو دا د دې په باره کې دی چې ایمان ویلې کېږي چاته او ایمان چې دی دا بسیط دی او که مرکب دی. تاسو ته ما پرون څه ویلي دي کې مذاهب مې ویلي درته تعریف هم کړی تعریف ایمان تعریف مو نه کړی کتاب تعریف هم کړی صحیح ده. راځئ کتاب الایمان مولوی صاحبانو دغه درس موږ او تاسو دیزي کې مشتمل ګرځو په یو څو مباحثو باندې. مبحث اول وجه د تقدیم د کتاب الایمان په نورو کتابونو باندې د قراءت څه شی دی هلته خو نور کتابونه هم دي په دې کتابونو یې کتاب الایمان ولې مقدم دا یو. دویمه مسله چې دی چې موږ تاسو ذکر کوو هغه د کتاب او د ایمان تعریف دی. کتاب چاته ویلې کېږي او ایمان چاته ویلې کېږي دا د دوه. دریم قول چې موږ تاسو دی چې اجمالاً ذکر کوو هغه مذاهب د ائمو دي د ایمان په باره کې. څلورم مبحث چې دی چې ذکر کوو هغه دا دی چې هل الایمان یزید او ینقص ایمان زیادت او نقصان قبلوي او که نه قبلوي ایمان کې زیادت او نقصان راځي او که نه. پنځم مبحث چې دی چې موږ تاسو ذکر کوو مولوی صاحبانو هغه مبحث دی مقصد د مصنف د وضع کولو د دغه باب نه. خطیب یادی تور تنور چې کوم محدثین دی هغوی په خپلو کتابونو کې کتاب الایمان ذکر کوي نو په ذکر کولو د کتاب الایمان کې د دوی څه شي مقاصد وي. او شپږمه خبره چې دی چې موږ تاسو کوو نو هغه په باره د اعراب کې ده چې د دې اعراب څه شی دی د کتاب الایمان. چونکې د اعراب خبره مو رستنی وکړله او دی چې موږ تاسو اوله کې ذکر کوو ووایئ کتاب الایمان کې دوه احتمال دي بلکې درې. دا یا منصوب دی او یا مرفوع دی. که منصوب شي نو دا مفعول دی عامل ورته مقدر را باسو هغه دا دی چې خذ کتاب الایمان خذ کتاب او که مرفوع شي مولوی صاحبانو نو یا خبر دی د مبتدا د پاره او یا مبتدا د خبر ورته محذوف را باسو هذه کتاب او هذا کتاب الایمان او ورپسې کتاب الایمان. وجه د تقدیم د کتاب الایمان مولوی صاحبانو په دې نورو کتابونو باندې څه شی ده د قرات څه شی دی دا شریعت چې موږ تاسو وګورو مولوی صاحبانو په غټه کچه باندې دا چې کوم موږ تاسو کتابونو کې وایو دا کتابونو کې چې وایو نو دوی شریعت تقسیموي دریو حصو ته. یو ته عبادات وایي حکم عبادات محضه. دویم دی معاملات محضه او دریم هغه حصه د شریعت دا چې من وجهن عبادت دی او من وجهن چې دی دا معامله ده. عبادات محضه لکه دوی شروع کوي د طهارت نه صلات تر پایه پورې. معاملات محضه چې دوی شروع کوي د کتاب البیوع نه بیا ورپسې کتاب الشفع او آخر کتاب الوصایا. منځ د دې کې دوی هغه حصه ذکر کوي چې من وجهن عبادت پی او من وجهن څه شی وي معامله لکه نکاح من وجهن څه شی دی معامله ده من وجهن څه شی دی. که دې حیثیت ته وګورو چې دا یو عقد دی په شان ته د نورو عقودو مالیو نو خلک وایي چې هلکه دا څه شی دی معامله ده. او که دې ته وګورو چې النکاح من سنن المرسلین یا کدی ته وګورو چې النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نو به حیثیت د چا دی د عبادت نو دواړه اړخونه پکې وه.
نو عبادت وړاندې کی، معاملات اخره کیږي. منځ کې چې دا من وجهن عبادت دی او من وجهن معامله ده دا راوړي، ځکه د دې تعلق هم د عبادت سره دی، هم تعلق د چا سره دی؟ د عبادت محض سره او هم د معاملات محض سره. خو دغه لویه حصه د شریعت چې موږ او تاسې راواخلو، کاغه عبادات دي، کاغه معاملات محض دي، کاغه هغه دي چې من وجهن عبادت دی او من وجهن څه شی دی؟ معامله. دا ټول مولوی صاحبانو موقوف دي په ایمان باندې، او ایمان د هغې دپاره موقوف علیه ده. نو چې ایمان د هغې دپاره موقوف علیه شوه، قانون دا دی چې موقوف علیه احق بالتقدیم وي. او ایمان موقوف علیه ولې ده؟ ځکه ایمان اساس دی د اعمالو دپاره، ایمان اساس دی د معاملاتو دپاره، ایمان اساس دی د انکحو دپاره. نو چې ایمان د دې ټولو دپاره اساس شه، نو خلق اول بنیاد پیژني او خلق اول بنیاد درست کوي. نو د دې وجې نه علما او محدثین رالګېږي په خپلو کتابونو کې اول کتاب الایمان راوړي. او دا ایمان اساس و بنیاد څنګه دی؟ تاسو ته مو ویلي دوه قسمه شیان دي، عمل دی او عقیده ده. چې د یو نه تعبیر په ایمان سره کوو، د بل نه تعبیر په اسلام سره کوو، دلته را روان دي. نو اسلام عبارت دی د عمل د جوارحو نه، چې دا عمل د جوارحو موقوف دی په ایمان باندې. موقوف دی په چا باندې؟ من حیث ترتب الاجر والثواب. موقوفیت دا معنا، موقوف په دې معنا نه که عقیده نه نو عمل نه موجودېږي، نه عقیده شته او که نه عمل موجودېږي. کفار خو ټوله ورځ لګیا دي، اعمال کوي که نه، ښه هم کوي او بد هم کوي، د خیر کارونه هم کوي او د بدۍ کارونه هم کوي. ولیکن دا چې اعمال شته او په دې اعمالو باندې اجر او ثواب نه دی مرتب، نو دا ترتب د اجر او د ثواب په اعمالو باندې دا موقوف دی په چا؟ په ایمان باندې. او ایمان عبارت د چا نه دی؟ وی ایمان عبارت دی د انقیاد باطنی نه، چې دغه انقیاد باطنی موقوف علیه ده د انقیاد ظاهري دپاره. دا باطنی انقیاد چې کوم شی په باطن کې پراته دي، نو دا موقوف علیه ده د انقیاد ظاهري دپاره. انقیاد ظاهري یعنې اعمال په دې موقوف دي، او دا ورته څه شی ده؟ موقوف علیه ده. نو چې هر کله ایمان موقوف علیه ده، ایمان اساس دی، ایمان عقیده ده، نو عقیده خلک څه شی کوي؟ وړاندې کوي. د دې وجه نه مولوي صاحبانو څه شی وکړل؟ کتاب الایمان مقدم کا. او بیا د ایمان دپاره خو هر څوک دعوې لري، نو څوک کوي زما عقیده صحیح ده او څوک کوي زما عقیده صحیح ده، خو مختلفې خبرې دي که نه. نو هلکه کوم ایمان او کومې عقیدې ته به اعتبار وي؟ صحیح کوم یوه ده؟ نو بیا یو ښایسته طرز چې امام بخاري رحمت الله علیه اختیار کړی، تاسو ته به راشي. امام بخاري د کتاب الایمان نه مخکې باب لګوي، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام ته د وحی ابتدا سره کم وشوه، نو اول دا باب راوړي او د دې پسې بیا وروسته وایي کتاب الایمان. نو د کتاب الایمان نه مخکې دا باب ولې راوړي؟ په دې باب کې اشاره دې خبرې طرف ته ده چې ګوره ایمان به هغه معتبر وي چې کوم ایمان ثابت وي په چا باندې؟ په وحی باندې. دعوه خو بار څوک د ایمان کوي، خو چې کوم ایمان او کوم احکام په وحی ثابت وو، نو هغې لره به څه شی وي؟ اعتبار. نو ځکه مصنف رحمت الله علیه راغی او په دې ځای کې کتاب الایمان دا مقدم که. دویمه خبره، کتاب الایمان، کتاب راغلی مولوي صاحبانو، ایمان راغلی. دا مرکب اضافي دی، او مرکب اضافي کې دا قانون ځان سره زده کوي. د مرکب اضافي موږ تاسې دوه تعریفونه کوو، یو تعریف اضافي کوو او بل تعریف اضافي. او داسې تعبیر چرته ونه کړي چې د مرکب اضافي موږ دوه تعریفونه کوو، یو تعریف لغوي کوو بل تعریف اصطلاحي. تعریف لغوي د مرکب اضافي نه کېږي، د مرکب اضافي چې تعریف کېږي نو یو اضافي تعریف کېږي او دویمه دا کله غټ غټ مولایان دي چې ته خیال نه دا ستاسو که پام وي دا د علم الغیب په موضوع کې چې دا مولایان صاحبان بحثونو کې ګرم وي که نه، نو بیا راشي کتابونو کې تقسیم کوي لکه علم الغیب دوه قسمه دی. علم الغیب دوه قسمه دی، یو علم الغیب لغوي دی او بل علم الغیب اصطلاحي یا شرعي دی. علم الغیب لغوي او علم الغیب، نو دا لغت او اصطلاح ته پکې راشي، نو دې ته خو بیا د دې خلکو پام نه لکه د لغت تعلق د مفرداتو سره دی که د لغت تعلق د مرکباتو سره. نحو میر شریف کې تاسو نه دي ویلي چې بعد حفظ مفردات لغت، نو ګوره د لغت سره تعلق د چا وي؟ د مفرداتو وي.
د علم تعلق د چا سره دی؟ د لغت سره دی. د غیب تعلق د لغت سره دی. چې کله د دواړه یو ځای کړل او دی ویل علم الغیب، نو دا اوس مرکب دی که مفرد نه؟ نو د مرکب د پاره څوک لغوي تعریف کوي؟ د مرکب د پاره خلک لغوي تعریف نه کوي. نو که دا مرکب اضافي و نو داسې ووایه چې ورته اضافي تعریف کوم. اضافي تعریف دی ته ویلی کېږي چې د مرکب د یو د مضاف ځان ته تعریف وکړي او د مضاف الیه ځان ته تعریف وکړي، دې ته تعریف اضافي وایي. او تعریف لقبي بیا دې ته ویلی کېږي دا لکه دا اکثر په اسامیو د علومو کې راځي. موږ تاسو اسامي د علومو چې څومره هم دي دا ټول مرکبات اضافیه دي، نو دغې دپاره بیا خلک رالګېږي څه شی کوي؟ لقبي تعریف کوي. نو دې ځای کې موږ او تاسو اضافي تعریف کوو لغوي نه. نو اضافي تعریف کتاب مضاف او ایمان مضاف الیه. نو کتاب چا ته وایي؟ دا خبره تاسو ته ما په کتاب الشفا کې کړې وه. کتاب مولوی صاحبانو مصدر د فعالون وزن راځي، ماده د دې د کاف تا او با. کاف تا او دغه ماده چې دی دلالت په جمعیت باندې کوي. جمعیت د دې وجه نه عربان لښکر ته کتیبه وایي. دا لښکر ته کتیبه ولې وایي؟ خو په هغې کې ډېر خلک راغونډ وي نو ځکه ورته کتیبه وایي. او دې ځای کې دا کتاب مصدر دی په معنا د مفعول سره، کتاب موږ خلو په معنا د مکتوب سره. نو دې کتاب ته کتاب ولې وایي؟ په دې کې ډېر الفاظ او معنی او مسایل پکې راجمعي. نو څه ورته څه شی ویلی کېږي؟ کتاب. دویمه اصطلاح چې موږ ستاسو مخې ته راځي په دې ځای کې اصطلاح د باب ده. باب لغتن راځي په معنا د دروازې سره. او دا باب مولوی صاحبانو اصل کې بوابون و تاسو ویلی دی و متحرک ما قبل مفتوح و مبدل کې په چا باندې په الف باندې نو بابون مته جوړ ک. باب دروازې ته وایي. اوس دا کم مسائل چې د دغې باب د عنوان لاندې ذکر کېږي نو دې کې دا د باب کلمه دوی ولې غوره کوي؟ وایي دا کلمه د باب دوی ځکه غوره کوي چې قانون دا دی چې دننه سرای ته چې ننوځي نو په دروازه به ننوځي. دا دننه مسایلو ته چې سر ښکاره کوي نو دا په دې باب سر ښکاره کوي، په دې دروازه به سر ښکاره کوي، نو ځکه ورته باب وایي. او دریم فصل دی مولوی صاحبانو. فصل لغتن راځي په معنا د قطع سره. لکه عربان وایي فصلت الثيابه، نو کله چې کله دوی دا جامه قطع کی. او د فصل ته فصل ولې ویلی کېږي؟ وایي فصل تم فصل ځکه وایي چې دام داسې یو عنوان دی چې دا را روان بحث د سابق بحث نه جدا کوي، را روان بحث د سابق بحث نه قطع کوي. نو د دې وجې نه ورته څه ویلی کېږي؟ فصل ویلی کېږي. کله مو چې دا لفظي تعریفونه د دوی زده کړل، اوس راشي مولوي صاحبانو اصطلاح کې باب یا کتاب یا فصل چاته وایي. نو شارحینو دې ځای کې دا وضاحت کړی، وایي کتاب عبارت دی د هغه عنوان نه چې د دې عنوان لاندې به مسایل ذکر کېږي، خو هغه مسایل چې کوم مسایل د یو بل سره متحد وي جنسا نه متحد وي. عامه ده چې لاندې بیا ترې انواع وي که نه وي؟ کله وي انواع هم ترې نه وي، کله وي فصلونه هم ترې نه وي، کله یو ځای کې تنها کتاب وي، بس خبره ختمه. باب بیا هغه عنوان ته ویلی کېږي چې د کم عنوان لاندې هغه مسایل ذکر وي چې کم مسایل د یو بل سره متحد وي نوعا. د نوع په اعتبار مسایل د یو بل سره څه شی متحد وه، نو د هغې عنوان لاندې چې کم مسایل ذکر کېږي دې ته باب وایي. دریم فصل دی مولوي صاحبانو. نو فصل بیا هغه عنوان ته ویلی کېږي چې د کم عنوان لاندې هغه مسایل ذکر وي چې کم مسایل متحد وي د یو بل سره شخصنه. په دې ځای ورسېدی. ایمان. ایمان مولوي صاحبانو مصدر دی. مصدر د باب افعال نه مجرد د دې هم راځي. ایمان چاته ویلی کېږي؟ هو تصدیق. ایمان عبارت دی د چا نه؟ د تصدیق نه، باور نه. ایمان لغتن په معنا د تصدیق راځي، په معنا د باور راځي، او د استعمال قرآن کریم کې شته. لکه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ورونو د یوسف علیه السلام پلار خپل ته نه ویل وما انت بمؤمن لنا، ته نه یې بمؤمن لنا ای بمصدق لنا. دا کومه خبره چې موږ درته کوو نو ته زموږ په دغې خبره باندې باور نه کوي اگر که موږ رښتوني یو. نو هلته ګوره ایمان راغلی په معنا د باور سره. یا لکه قرآن کریم کې راځي ابراهیم علیه السلام ته رب العالمین وی قال اولم تؤمن،
دې کې ګوره د ایمان نه خو ایمان شرعي نه دی مراد کنه. پیغمبر ته رب العالمین څنګه داسې وایي چې ته ولې ته شرعي ایمان نه لرې، بلکې دې کې ایمان په معنا د باور سره دی، په معنا د تصدیق سره دی. قال ولم تؤمن ای لم تصدق. ایمان مولوی صاحبانو کله په معنا د وثوق سره راځي، اعتماد چې ورته وایي، لکه عربان وایي امنه به. نو امنه به څه شی دی؟ معنا اعتمد به. فلانی سړي په فلانی اعتماد وکړه، باور یې وکړه. او دغه معنا د اعتماد او د باور مناسبت د دې شرعي ایمان سره څه شی دی؟ مناسبت د دغه باور د شرعي ایمان سره دا د مولوي صاحبانو چې په ایمان کې هم اعتماد وي. په چا باندې؟ په مومن به باندې. په چا باندې؟ مومن به څه معنا ده؟ ته چې په کوم شي ایمان لرې په هغې باندې د اعتماد دی، په هغې د باور دی، نو ځکه ورته څه ویلی کېږي؟ ایمان ویلی کېږي. دریم یا علما لیکي ایمان ماخوذ دی د امن نه. امن اگر که مجرد دی ایمان مزید دی خو تعلق سره شته. دا د ایمان په ماده کې امن پروت دی، امن. نو بیا تعلق د ایمان سره څه شی دی؟ وی تعلق د دې مجرد د مزید سره دا دی کأن المؤمن امن المؤمن به عن التکذیب. دا څوک چې ایمان راوړي، ایمان یې راوړو، تصدیق او باور یې وکړه، گویا کې دی راپورته شو او مومن به ته څه شی ورکړه؟ امن ورکړه د تکذیب نه. مومن به ته امن ورکړه د چا نه؟ د تکذیب نه. یعنی گویا کې مومن به د بېغمه کړې ده د چا نه؟ د تکذیب نه. او مومن به زموږ او ستاسو څه شی دی؟ چې آمنت بالله و ملایکتي تر پایه پورې. نو دې کې معنا د امن پرته ده. او څلورم ځینې علما کرام بیا لیکي چې ایمان دا په معنا د اعتراف سره هم راځي. کله په معنا د اعتراف سره، د اقرار سره، لکه قرآن کریم کې راځي ویؤمن للمؤمنین. نو ویؤمن للمؤمنین دا غي دي چې ویؤمنو په معنا د یعترفو سره دی. ایمان په اصطلاح کې چاته ویل کېږي مولوي صاحبانو؟ عند اکثر المتکلمین الماتوریدیه والاشاعره او د احناف و د اکثرین علماء کرامو په نزد ایمان عبارت ده هو التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم وعلم بالضروره. ایمان عبارت ده د تصدیق او د باور نه په ټول هغه څه باندې چې نبی علیہ السلام په هغې باندې راتګ کړی وي او هغه معلوم وي بالضروره. دا علما بالضروره معنی ضرورت معنی بداهتن ثابت. علما بالضروره دا معنی چې یو شی به مولوي صاحبانو څه شی نه وي، ځوني به نه وي. که یو شی د قبیلې د ځونیاتو نه نو هغې ته څه نه ویلی کېږي؟ ایمان سره د دې نه چې ځون مرتبه د تصدیق ده، ولیکن ایمان هغې ته نه ویلی کېږي. ایمان کې به ځونیات هم نه وي، که په ځون ثابت نو هغې ته به هم ایمان نه وي. علما بالضروره بداهتن به ثابت وي، دې ته ایمان ویلی کېږي. دا یو تعریف ته اکثرین احناف علماء کرام هم دا کړی دی. ځینې علماء کرام را لګیږي او دا قول چې امام محمد رحمت الله علیه ته منسوب کړی. امام محمد صاحب تعریف داسې کې ایمان چاته وایي؟ هو التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم مع التبری عن غیر الله. ایمان باور په ټول هغه څه چې نبی علیہ السلام پې راتګ کړی سره د تبرۍ او سره د بیزاري د غیر الله نه، یعنی د تصدیق سره سره به د غیر الله نه بیزاري هم ښکاره کوي. نو گویا کې ایمان د ده په نسبت باندې عبارت د دو شیانو نه شو، کفر بالطاغوت او ایمان بالله. او دا مضمون قرآن کریم کې ذکر دی، من یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. دریم تعریف کشمیری صاحب کړی دی په فیض الباری کې. دا به تاسو ته راشي انشاءالله. دا فیض الباری چې کومه منصوبه کشمیری صاحب ته ده، دا د خپل لیکلی کتاب نه دی، د خپل لیکلی کتاب نه دی، بلکې دا د کشمیری صاحب املا ده، درس یې کړی او شاګردانو وروستو دا کتاب لیکلی. نو منصوب دی چاته؟ نور شاه صاحب ته. خلک وایي چې دا د هغه کتاب دی فیض الباری، او د خپل کتاب او د املا سره فرق وي. ته کې ګوره ډېر فرق وي د املا او د خپلو لیکنو. درس ځان ته شی وي، په هغې کې څوک درسي مواد راغونډ کړي، او مولوي صاحبانو املا او لیکلو کتابت ځان ته شی وي چې دا څوک راغونډ کړي. د دې وجې نه دا د شیخ صاحب مبارک ته چې کوم منصوب کتاب ستاسو مخې ته راځي په نوم د تشریحات باندې، دا ګوره د شیخ صاحب مبارک کتاب نه دی، دا املا ده. د هغه مبارک درس نه لیکلی شوی کتاب دی، یا د هغه د کیسټو نه لیکلی شوی کتاب دی.
او هغه چې کوم کتاب خپله د مبارک لیکلی و نو بس ژوند وفا ونه کړه نو چې کومه سي کتاب هغه مرتب کړی و تصحیح ما کړی و خپله د اول نه تر آخره پورې تاسو د رب العالمین په ذات یقینو کې مولوي صاحبانو که هغه کتاب نن وای په عربۍ کې وه پښتو کې نه وه او تا کتلی وی او پاس دې پې نه وی لیکلی چې د شیخ صاحب مبارک نوم دې په سترګو لیدلی نه وای او تا کتاب را خلاص کړی وی او کتلی دی وای نو تا به ځان سره دا قضاوت کړی وی چې دا د اوسنۍ صدۍ یا د اوسنۍ زمانې ملا لیکلی کتاب نه دی داسې یو احساس به دې ځان سره کړی وی چې دا 800 کاله مخکې لیکلی شوی کتاب دی دومره د یو معنویت نه ډک او دومره یو عجیب طرز و طریقه او انتخاب د دغې کتاب و هغه شته قاري صاحب ما ته ویل چې شته د انشاءالله هغې ته ترتیب لرو چاپ کېدو تا به راشي چې کوم هغه مبارک خپله لیکلی او دا چې کوم بازار کې خرڅېږي د تشریحات په نوم باندې دا د حضرت شیخ صاحب مبارک د خولې نه نه ښه د کیسټو نه املا ده د کیسټو نه او کیسټ هم نو غالبا د 2019 کال وروستو مخکې نه دي وروستو نه دي د 2019 کال کیسټې دي دغې نه لیکلی شوی کتاب دی په دې غږېږو نه چې دا کتاب ولیکلی شي ښه شوي دي او که بد شوي دي خو زه ګټه ډېره ده خلق ترې استفاده کوي منسوب دی حضرت شیخ صاحب مبارک ته خو زما په خپل فکر باندې زما په خپل فکر دا کوم شی چې منسوب د مبارک ته شه په دغسې عنوان باندې دا شی نشرول نه و پکار دا زه اوس ناست یم تاسو ته لږ یم خبرې کوم نو ما ټوخیم کړی دی صاحبه سبا ته زما کیسټ اورې هغه ټوخیم پکې ولیکي که ما خندلي دي نو هغه زما خندام پکې تالي کړی که ما ټوکه کړې ده نو هغه ټوکه هم تالي کړې ده بیا د وخت حالات وي د وخت خبرې وي د علماو نظرونه وي شاید یو عالم 15 کاله مخکې یوه خبره کړې وي 15 کاله بعد دغه خبره بل شان وي 6 کاله بعد خبره بل شان وي 10 کاله بعد نظر بل شان وي او بیا د یو عالم حالات او د یو عالم خبره چې څوک راغونډوي او د هغه اقوال چې څوک راغونډوي نو هغه شاګرد چې د استاد سره 10 کال او 12 کال او 15 کال تیر کړي وي دایم ملازمت وي دغه د نظر نه دی خبر وي او یو څوک بیا داسې راشي چې دغه کیسټې کیدي او دغې نه لیکل وکړي چې دا دغې دې کې ډېر فرق وي دا بس هغې وخت سره یو جفا وشوه موږ هغه وخت کې خبر شو چې دا کتاب لیکلی شوی وه او دا کتاب چاپ شه په کار داسې نه وه یعنې چې شیخ صاحب مبارک خپله کتاب ولیکه نو موږ ته یې راولېږه نورو شاګردانو ته یې مولېږه موږ ته ویل چې دا وګورئ تصحیح یې وکئ هسې نه کوم ځای کې مانب کې غلطي شوي وي اعراب کې غلطي شوي وي الفاظو کې غلطي شوي وي نو هغه د خپل مکانت دا و بیا چې وروسته یو شاګرد کتاب لیکي نو هغه ته خو په طریقه ولا په کار ده چې دا د نورو شاګردانو سره شریک شوی چې تاسو د یو ځل وګورئ هلکه څه کمی زیاتې خو به پکې نه وي څه خبرې خو به پکې نه وي د درس خبرې دي درس کې سړی هر رقم خبرې کوي کله سړی چاته غوسه وي نوم یې واخلي کله چا نه غوسه وي ګیله هم پکې وکړي کله په چا تنقید هم وکړي نو یو د میډیا خبرې یو د درس خبرې یو د کتاب خبرې دې کې سره ډېر فرق وي نو دا جفا وشوه هغې وخت سره چې دا کتاب هغې وخت سره موږ خبر شولو چې چاپ شو نو چا مشور تاسو به په دې کتاب چېرته تقریض نه لیدلی یو تایید په موم د چا نه لیدلی چې ورباندې کړی چې دا پلاني دا د ډېر ښه کار کړی دی خو بس چې دې خلکو دا کار په کم مقصد وکړه څه نیت یې پکې وه ولې خبر نه کړی د شیخ صاحب شاګردان مشوره چا سره په دې کتاب چاپ کېدو کې ولې ونه شوه نو بس دا بیلې خبرې دي خو الله دې ورته هدایت وکړي په دغې عنوان باندې دا کتاب نشرول نه و پکار او که بیا درسونه نشرېدل یا درس لیکلی کېده نو د هغې هم بیا طرز خپل وي د هغې هم بیا انداز خپل وي د هغې هم بیا ترتیب خپل وي خو کوم شی چې خپله شیخ صاحب مبارک لیکلی و کتاب د کتابي شکل باندې الله دې وکړي چې هغه محضر عام ته راشي نو د خلکو به علمي تنده ورباندې ماته شي خو هغلته خلک تږي و شیخ صاحب مبارک ته که زموږ فکر داسې و که درسونه د شیخ صاحب راغونډېدل نو دا موږ په 2 جلدونو کې نه راغونډول هغه خبرې او اساس چې د شیخ صاحب مبارک وینا کومه شوې وه هغه به لیکلی شوې وه د لیکل کېدو نه بعد په هغې تعلیق شوی وی نو دا کتاب 8 جلد کتاب نشرول پکارو د تعلیقاتو د تصحیحو تاسو فکر وکړئ کتاب چې راواخلئ ګورئ ورته تنګ شي درس دی که نه کتابي شکل خو نه دی خو خبره کلمه ویلی شوې ده او ترجمه ده یو ټکی ویلی شوی بیا ترجمه ده یو ټکی ویلی شوی بیا ترجمه ده دې ته خلک تنګېږي کتابي شکل خدا نه وي کتابي شکل آیت پوره ولیکي لاندې ترجمه ولیکي حدیث پوره ولیکي لاندې ترجمه ولیکي نو هغې ته خل نه تنګېږي د کتاب او د تصنیف آیات بیل شی وي او د درس ترتیب بیل شی وي نو دې ته املا وه نو بس ولیکلی شوله خوره شوه نو هغې وخت کې خلک تږي و نو خلکو واخسته دا کتاب وچلېده خور شه په دې نوم خور شه
چې د شیخ صاحب کتاب دی. نن که تاسو د ګروپونو کې وګورئ خلک کوي دا غلطي په دې کتاب کې ده او شیخ صاحب دا غلطي کړې ده د کتاب کې او شیخ صاحب دا غلطي کړې ده. دا خلک دا قصې کوي که نه سره د دې نه چې اصولي غلطي پکې نشته بیا هم خو دا نسبتونه خلک ولې کوي که په دې نظر شوی دی کتاب باندې او دا په مشورې چاپ شوی د علما کرامو دا نسبتونه به خلکو نه کولی. خو بهر تقدیر خبره مې د کشمیري صاحب پورې رایاده شوه چې فیض الباري چې دی دا د کشمیري صاحب املا ده. دا د خپل لیکلی شوی کتاب نه دی شاګردانو درس لیکلی دی او هغه مبارک ته منسوب دی. نو کشمیري صاحب وایي چې چا ته ویلی کېږي ایمان نو الایمان التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم. ایمان دې ته ویلی کېږي تصدیق دی په ټول هغه څه باندې چې نبی علیه السلام په هغې باندې راتګ کړی دی مع الاعتماد علی النبی صلی الله علیه وسلم سره د اعتماد نه او سره د باور نه پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې. څوک اعتماد او باور په نبی علیه السلام لري نو دې ته مولوي صاحبانو څه شی ویلی کېږي ایمان ویلی کېږي. خو د دې ټولو اقوالو خلاصه چې موږ او تاسې وګورو اول دویم دریم التصدیق 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 د دې ټولو نه دا معلومیږي چې ایمان څه شی دی بسیط دی. ایمان التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم تصدیق باور دی باور دی نو دې ته ایمان بسیط دی. دویم قول علماء کرام دا لیکي چې څلورم قول جوړیږي وی ایمان عبارت دی د درې شیانو نه. التصدیق بالجنان پزړه تصدیق دویم الاقرار اقرار او دریم چې دی العمل بالارکان عمل دی په چا باندې په ارکانو باندې په ارکانو عمل دې ته څه شی ویلی کېږي دا خبره کو وروستو. حسن بصری رحمت الله علیه وی ایمان چاته وی نو هلته وی چې لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ایمان تنها دی تنوی چې ځان ښایسته کړي او یا ارزو د ایمان کې بلکې ایمان هغه دی چې ستا په زړه کې قرارې ونیسي او د هغې کوم شي چې په زړه کې قرارې نیولی ده د هغې تصدیق عمل وکړي نو دې ته څه شی ویلی کېږي ایمان. دا رایه د حسن بصري رحمت الله علیه ده. نو دا مولوي صاحبانو هغه لغوي یا اصطلاحي تعریفونه د چا د ایمان وه چې علما کرامو ذکر کړي. نو دوه مبحثه شو. دریم غرض د مصنف په کتاب الایمان کې د نورو مصنفینو د محدثینو په کتاب الایمان کې څه شی دی نو به انشاءالله ووایو بیا. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.